د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نه لرو. درنو لیدونکو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نور همدغسې مطالبو لپاره درسره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړې علامه ووهئ. ارګ وایي له دې وروسته نور د اجرایه ریاست په نوم هیڅ کوم جوړښت شتون نه لري او هر حکم، فرمان او مکتوب چې ترې صادریږي نو غیر قانوني بلل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي د ممنوع الخروجي صلاحیت یوازې لویه څارنوالۍ لري او بس. هغه زیاته کړې د محمد اشرف غني د ټاکنو تګلاره همدا وه چې ملي یووالي حکومت جوړښت به دوام نه کوي. خلکو هم په همدې هدف ښاغلي غني ته رایه ورکړه. پرون رسما د ټاکنو بهیر پای ته ورسېد. منتخب ولسمشر وټاکل شو. طبعا چې نور به اجرایه ریاست موجود نه وي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالله 13 ورځ ټاکنو کې له ماتې وروسته موازي حکومت اعلان کړ. عبدالله نن کورنیو چارو وزارت ته یو مکتوب استولی و او ترې غوښتنه یې کړې وه چې د ټاکنیزو کمیسیونونو کمیشنکاران ممنوع الخروج کړي. هغه مکتوب چې کورنیو چارو وزارت بیرته رد کړ. کورنیو چارو وزارت د اجرایه ریاست له لوري خپاره شوي مکتوب ته غبرګون کې وایي د اشخاصو د ممنوع الخروجي مسؤلیت او صلاحیت زموږ نه دی. لویې څارنوالۍ او سترې محکمې ته مراجعه وکړئ. د نور همدغسې مطالبو لپاره درسره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب او ورسره د ګونګړې علامه ووهئ. ویډیو درسره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ.